أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ددې آیتونو نمخ کې مومنانو ته الله هدایت ورکړي وو چې تاسو تقوا پیدا کې د رښتینې تقوا او بیا فرمایلی وو چې تاسو کلک شئ دا الله په دین باندې او دا الله په کتاب باندې او دا الله په توحید باندې. او بیا فرمایلی وو چې تفرق مکوئ، ډله‌بازي مکوئ په دین کې. او بیا فرمایلی وو چې د الله نعمتونه یاد کړئ چې تاسو دشمنان وئ نو الله ستاسو په زړونو کې الفت واچوي، نو تاسو الله رونه جوړ کړئ او تاسو د جهنم په کناره باندې ولاړ وئ، کافر وئ، نو الله خلاص کړئ د جهنم د کندې نه. نو اوس تاسو تفرق مکوئ او ډله‌بازي مکوئ او خپل الفت او محبت مخرابوئ او تاسو خپل آخرت ته نقصان مرسوئ. اوس فرمائی چې ستاسو دا محبت او الفت دا به څنګه باقي پاتې کیږي او تاسو به د جهنم نه څنګه بچ پاتې کیږي تر اخره پورې. نو د دې دپاره ذریعه ذکر کړي او هغه ذریعه دا ده چې په تاسو کې یو ډله داسې پکار ده چې هغه دعوت الی الخیر ورکوي، امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي او دغه ډله به کامیابوي چې څوک دا کار کوي. نو مخکې د اتحاد او د اتفاق خبره ذکر شوې وه، اوس د اتفاق او اتحاد په حال ساتلو دپاره ذریعه ذکر کوي. نو فرمایي ولتکن منکم
پکار دا چوی دے باز استاسونا امتن یو ڈلا یو جماعت یدعون الی الخیر چه آغا ڈلا و آغا جماعت دعوت ورکی پطرف دا خیر خیر ستوئی نباربے جبا کی خیر ہر حاغ سیستوئی ہر حاغ کارتوئی چه داغی نفع دیرے ما کسر نفعه دکم سیس چه نفع دیرے فیدہ دیرے آغی تا دا خیر سیز ہوئی او دا خیر کار ہوئی او دا دے پا مقابل کے شر دے نو شر حاغ سیستا ہوئی چه دا آغی ضرر دیری نقصان دے ہوئی نو عربی جبا کی خوب خیر ہو ہر حاغ کارتا ہوئی چه دا آغی نفع دیری خودتا دا خیر نسا مراد دے نو دلتا دا خیر نا مراد اتباع القرآن و سنت تفاسیر لکلی دی چه الخیر هو اتباع القرآن و سنت نو مانا داشوا چه پکار دے چیوی دے باز استاسونا یو جماعت دا سی جماعت چاگت دعوت ورگئی اتباع دا قرآن و سنت تا یعنی خلق را بلی قرآن و سنت تا جو قرآن و سنت باندی ایمان روڑے قرآن و سنت عمل کرا والے دا قرآن و سنت بالا دستی راولے ٹول جن دا قرآن پرنگ کے رنگ کے دا سے یو جماعت اللہ وی پتا سو کے پکار دے چدا کار کئی دعوت الخیر ورگئی نستاسو باہمی الفت او باہمی محبت دا ببہار او دا دے طریقہ کار بسی چه دعوت الخیر ورگئی نور پسی طریقہ کار خی چه طریقہ بدائی چه وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ چه دی با حکم کئی خلقو تا دنے کو او منکی بخلق دا بدونا یعنی دا دعوت الالخیر دا پارا دو طریقی او دا دعوت الالخیر دا پارا دو بنیادی سیزون دی یو امر بالمعروف دے او بل نہی عن المنکر دے کم اڈالا چه دعوت الالخیر ورگئی ناغا بخلق نیکیا ترابلی او کم اڈالا چه دعوت الالخیر کئی آغا بخلق دا بدون منکئی یواز امر بالمعروف ہم دعوت الالخیر ندی یواز نہی عن المنکر دعوت الالخیر ندی کم اڈالا چه دا دعوت الالخیر کار کئی او اتباع دا قرآن و سنت دا خلق رابلی نو داغی با دو کاری یو کار بدائی چه دا نیکو دعوت بخد کو تور گئی او بل کار بدائی چه دا بدون بخلق منکئی
ځکه چې دعوت الخیر کیږي او امر بالمعروف کیږي خو نهی عن المنکر نه کیږي نو بیا معاشره نه پاکي معاشره کې بیا برایه زیاتیږي په بني اسرائیل باندې د پیغمبرانو په ژبه باندې لعنت ویل شي خیره ورته کړي وي پیغمبرانو داؤد علیہ السلام هغه ته خیره کړي وي عیسی ابن مریم ورته خیره کړي وي او هغه په دې وجه باندې کړي وي چې کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه چې دې به خلک د ګناه نه منع کول چې د ګناه نه به خلک نه منع کول دا ناکار عمل وکړو نو د هغې په نتیجه کې برایي به زیاتېده نو پیغمبرانو بني اسرائیلو ته خیرې وکړې په دې وجه قرآن دا خبره کوي لعن الذین کفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او بیا فرمائی کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون دا ناکار عمل بکو نو امر بالمعروف هم ضروری دے دا دعوت الالخیر دا پارا اور نهی عن المنکر هم ضروری دے دا دعوت الالخیر دا پارا نهی عن المنکر هم یوازے کافی نہ دے چې صرف سړی د بدو نه خلق منع کوي او دعوت الالخیر نور کوي دعوت معروف د نور کوي او یوازې امر بالمعروف باندې کار نه کوي چې څوک ګناه کوي او ګناه نه منې کوي نو یوازې په دې باندې کار نه کوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چاچه پتاسو کی یو منکر لیدو دا گناہ یو کار لیدو دا اللہ دا نافرمانے یو عمل لیدو ناغد دا لاس پدور باندې اگر ختم کی خدا دا هغه چا د پاره حضور دا حکم کړی چې چا پلاس کې طاقت یې قوت نافذه او بیا فرمایي فإن لم يستطع کدا طاقت دی او کس نه هغه په زور باندې یو ګناه نشي ختمولی نو فبلسانه نو هغه بیا د هغې خلاف په ژبه باندې بیان وکړي فإن لم يستطع فبقلبه کدا طاقت نہیں نو بیا په زړه باندې هغه ته بد وګوري هغه نه نفرت وکړي خو فرمایي اخر کې وذالک اضعف الایمان دا ډېره کمزورې درجه د ایمان او د دې نه خو عمل د ایمان درجه نشته نو د دعوت الالخیر د پاره نیکو تر بلنم د خلکو پکار دي او د بدو نه منع کولم پکار دي او معروف وي نو معروف کې دی او معروف ذکرونه کړي او نیکه ذکرونه کو چې دعوت پور کوي مانځتا امر بد مانځ کوي دا نه وي عام خبر وکړه چې ټول د نیکه کارونو ته خلک راوړي او ټول د بدو کارونو نه خلک منع کوي نو چې دا کار سو کوي الله وی دا به کامیاب نو دا کار دا د مسلمانانو د یو جماعت لپاره الله څخه کړی دی فرض کړی دی ظاهره د چټول خدا کار نشي کوي
چې ټول معروف ته دعوت ورکوي او د ټولو منکراتو نه خلک منع کوي. دا کار ټول امت نشي کولی. نه ټول امت ټول دین زده کولی شي او نه ټول امت ټول دین خلکو ته رسولی شي، هر یو فرد. نو د دې وجې نه ووایي چې یو جماعت داسې پکار دی، یو ډله داسې پکار ده چې هغه دا کار کوي د ټولو مسلمانانو د نیابت په طور باندې. نو دعوت الی الخیر دا فرض کفایه دی. ټول قرآن او سنت ته دعوت ورکول دا د هر چا کار نه دی، نو دا فرض کفایه دی. او پاتې شو عام دعوت چې چاته یو مسله یادی، چاته دو مسلې یادی، چاته درې یادی، ناغه په ټول امت باندې فرض دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بلغوا عني ولو آیه، چې چاته څومره دین هغه زده کړی دی نو هغه د خلکو ته رسوي. نو فی نفسه په ټولو مسلمانانو باندې دعوت فرض دی. دا فرضیت د پاریو، خو ټول قرآن او سنت ته دعوت په ټولو فرض نه دی، ځکه چې د ټولو صلاحیتونه برابر نه وي، ټول دا کار نشي کولی. نو چې یو جماعت داسې وي چې هغه دعوت الی الخیر ورکوي، امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي او دا کار جاری ساتي، نو د ټول امت غاړه پې خلاصي. او که داسې جماعت نه وي نو بیا د ټولو مسلمانانو غاړه نه خلاصي. دا یو فریضه ده چې الله تعالی په دې آیت کې ذکر کړې ده، دا د مسلمانانو فریضه. نو نن خو موږ د ډاکټرانو غم کوو چې ډاکټران دې پیدا شي، د انجینیرانو غم کوو چې انجینیران جوړ شي، د استادانو غم کوو چې په سکول کې استادان جوړ شي. نو د دې غم پکار دی چې د علماء کرامو یو ډله داسې وي چې هغه دا کار جاری ساتي او د الله دا دین سوي دا خلکو ته بیانوي. الله وی واولئک هم المفلحون، دغه کسان چې دي دا کامیابونکي دي خپلو ځانونو لره، همدا کامیاب. او بیا فرمایي چې اختلاف په دین کې مه کوئ، اختلاف مه کوئ، ډلې مه جوړوئ. ټول یو ډله شئ مسلمانان، او که شل ډلې او که دېرش ډلې او که سل ډلې، خو چې د ټولو کار یو وي، د دې په منځ کې اتفاق وي، طریقه کار هغه که لږ جدا وي خو کار یو وي، د دین کار کوي، نو دا هم یوه ډله ده. دا تفرق نه دی، دا تفرق نه دی. که شل تنظیمونه کار کوي او د الله د دین کار کوي، جدا جدا طریقه کار سره کوي، نو دا ټول یو جماعت دی، دا د مسلمانانو یو جماعت دی. خو په شرط د دې چې یو بل سره محاذرایي نه کوي، یو بل سره جنګونه نه کوي، یو بل سره اختلاف نه ساتي، بلکې یو بل سره تعاون کوي، یو بل سره تعاون کوي. نو مقصد یو دی، نو دا یو جماعت دی. نو که یو جماعت دی د ټولو مسلمانانو، نو بیا خو دا کار ښه کار دی چې په اتفاق کوي. خو که ګڼ وي نو خیر دی، په دې کې ګناه نشته، دا تفرق نه دی، ځکه کار یو دی. ولا تکونو او مکیږئ تاسو کالذین پشانت د هغه کسانو تفرقو چې هغوی جدا شوي د یو بل نه، ډلې ډلې شوي، واختلفو او اختلاف یې کړو من بعد ما جاءهم البینات، پس د هغې نه چې راغلي وو دوی ته ښکاره دلیلونه. دا څوک وو؟ حسن بصري رحمه الله قول نقل شوی دی تفسیر ابن جریر کی چې هم اليهود والنصارى. دا تفرقوا واختلفوا، دا څوک دا یهود او نصارا هغوی ډلې ډلې شوي. الله وایي تاسو داسې ډلې ډلې کېږئ مه، په دین کې یو ډله شئ، په دین کې تفرق مه کوئ، ټول د دین کار په اتفاق باندې کوئ. که یو ډله کې کوئ او که مختلفو ډلو کې کوئ، خو ټول د دین کار کوئ.
او په دین کې یو بل سره اختلاف مه کوئ، ډلې مه جوړوئ، ډلې بازي مه کوئ، یو بل سره اختلاف مه کوئ. واولئک لهم عذاب عظیم، او دا کسان چې دي چې چا فرقې جوړې کړي شته د دې لپاره عذاب لوی. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په کومه ورځ کې؟ په هغه ورځ کې چې سپین بشي ډېر مخونه، وتسود وجوه او تور بشي ډېر مخونه. دا څوک یادوي؟ د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول نقل شوی دی چې تبیض وجوه دا څوک دي؟ وهي اهل السنه، دا اهل سنت مخونه دي. اهل سنت یې دا اهل سنت مخونه په ورځ د قیامت کې سپین وي. او تسود وجوه دا اهل البدعه، دا بدعتيان مراد دي، لکه شیعگان شو، معتزله شو، خوارج شو، قدریه شو، جبریه شو، مجسمه شو، کرامیه شو. دا ټول اهل بدعت دي، اهل بدعت دي. ما انا علیه و اصحابینا جدا دي. یهودیانو کې دوه ډلې جوړې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت کې به درې ډلې جوړې، او یو ډله به په دې کې هغه فرقه ناجیه وي چې هغې ته به نجات ملاویږي، باقي ټولو ته به عذاب ملاوي. صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرقه ناجیه دا کومه ده؟ وی ما انا علیه و اصحابی، یعنی اتباع ما انا علیه و اصحابی، دا هغه دي چې هغه تابعدار دي د هغه طریقې چې هغه زما طریقه ده، او دا تابعدار دي د هغه طریقې چې هغه زما د صحابو طریقه ده چې هغه زما په نقش قدم ژوند تیر کړی دی. نو دا به کامیابي او دا باقي به ټول ناکامي. او امام ابن جریر طبری رحمه الله لیکي چې ابن عباس خدا یو مثال بیان کړی دی، دا یو مثال بیان کړی چې اهل سنت مراد دي تبیض وجوهن او تسود وجوهن مراد اهل بدعت دي. دا مثال بیان کړی دی. مراد ټول کافر دي او ټول مؤمنان دي، ټول کافر دي او ټول مؤمنان دي. وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة، دا مؤمنان دي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، دا مؤمنان مخونه. ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قطرة اولئک هم الکفرة الفجر، دا مخونه به چې توري او تیاره به پرې خوري، دا به څوک دا به کافرانی او دا به فاجرانی بدعتیان به وي. چا چې په دین کې نوې لارې ایستلې دي او بدعات ایجاد کړي دي، نو دا به په ورځ د قیامت کې تورمخي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا ویلي دي چې هم اهل الفرقه، هم اهل الفرقه، دا به فرقواریت والی چې چا په دین کې ډلې ډېرې جوړې کړي، ډله بازۍ جوړې کړي دي او د هغې په نتیجه کې دین ته نقصان رسي. د دین کار په اخلاص باندې نه کوي، ډلې جوړې کړي دي دین ته نقصان رسي، نو دا به تورمخي په ورځ د قیامت کې، په ورځ د قیامت کې به د دې مخونه توري. ورپسې په خپله باندې الله تعالی لږ تفصیل وکړي. فاما الذین اسودت، پس هغه کسان
چې تور شوي وجوههم مخونه داغي نو ویل کېږي به دې ته اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کړی دی پس د ایمان وروړلو ستاسو نه یهودیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی و د مخکې نه ایمان یې پرې راوړی و چې دا برحق رسول دی خو الله وایي فلما جاءهم ما عرفوا هر کله چې راغی دي دا هغه پیغمبر چې دوی پېژندلی و چې دا برحق رسول دی نو کفروا به دی انکار وکړو او مخکم تیر شو وشهدوا ان الرسول حق یهودیان د دې خبرې گواهی کوي چې پیغمبر حق دی خو منلې ولې نه ځکه نه منم چې دا د بنو اسماعیل نه او دا د بنو اسرائیل نه دی حسدا من عند انفسهم حسد نورس نو تباہ و برباد شو اللہ وہی دی تباہ ویلکی اکفرتم بعد ایمانکم آیا کفر کرو تاسو پس د ایمان ستاسونا فذوقوا العذاب فسو سکے تاسو عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دے چې تاسو کفر کو واما الذین ابیضت او هغه کسان چې سپین شوي بری وجوههم مخونه داغي ففي رحمت الله وی بدی پر رحمت اللہ کی دا جنت کی هم فیها خالدون وی بدی پر جنت کی ہمیشہ اوسیدون کی ہمیشہ اوسیگی و ہمیشہ بزوانانی صدا جوانے کے اوسی صدا جوانی بید دیا ہمیشہ یو حال باندی بوڑا گا کی بنا اور دخی کی بنا تب باپے نرازی بیماری کی بنا دا سے حالت کی بھئی ذالک الفوز الکبیر دا دویا کامیابی دا دویا کامیابی تلکا آیات اللہ دا آیتون دا اللہ نے اللہ وہی چھ دا دیس پین مخوت اور مخدا ذکر در تکون نو دا زما آیتون دی نامخ کی مضمون چھ کم بیان شو اللہ وہی دا زما آیتون دی خواہ دا زما آیتون دی دا زما بیان دی نتلوها علیک بالحق منگلو لو دی لرا پتا باندے اے پیغمبرہ پرشتیاو سرا دا منگتا توائیو چه دا نرتزوی مو دا زما آیتون کی نو تبر حق رسولی تبر حق رسولی دا دے دلیل دے چه تبر حق رسولی او تا تے دی دا پارا بیانو چه تب پہ پوچھو دا خلق پہ پوکی دا دی دا پارا بیانو نو دا خلقو تر سوا بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغی کوا تبلیغی کوا وما اللہ یرید ظلما للعالمین او دا تا تر لگنی دی دا پارا چه تپیزان پوکی خلق پوکی دا ولی وی ذکر ندے اللہ پاک جی رادہ لری ظلم قولو بخبر مخلوق باندے اللہ ظلم نکر اللہ والخلق پوئی داغے نفس سے نمانی نو بی عذاب ور گئی او بی دا پوہ کولن عذاب نور کری اللہ ظلم بخبر بندگانو باندے نخوہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ دا پار دی حاغ سوچ پاسمانونو کی دی او حاغ سوچ پزمکہ کی دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تبارا گرزولی شیطور کارنا وَاتَّقُمْ مِنْكُمْ فَقَالِ چِوِدِي اور ڈالستاسونا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ چاہت دعوت پر کئی پر طرف دا خیرو وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کئی خلق تا پنیکو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او منکی خلق دا بدونا دا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تفسیر دے یامرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ دا دیتات فی تفسیر دا تفسیر دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان چی دی دا کامیابون کی دی خپلو زانون لرا وَلَا تَكُونُوا او مکے گئے تاسو کالذین مکے گئے تاسو اے مومنانو پشانت داغ کسانو
تفرقو چغی جدا جدا شو دیو بلنا واختلفو اختلاف کړو من بعد ما جاءهم البينات پس دا غنا چراغلیو دی تا دلیلونه ښکارا واولئک لهم عذاب عظیم او دا کسان چې دي چې د دې لپاره عذاب لوی یوم تبیض وجوه هغه ورځ کې چې سپین بشي ډېر مخونه وتسود وجوه او تور بشي ډېر مخونه فاما الذين اسودت وجوههم پس هغه کسان چې تور شي مخونه داغي نو اکفرتم بعد ایمانکم ویل بشدی تا اکفرتم نمخ کی یقالو مراد مانا کی ویل بشدی تا سب ورته ویل اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو انکار کړو پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کو واما الذين ابيضت وجوههم او هغه کسان چې سپین شي مخونه داغي ففي رحمت الله وی بدی پر رحمت د الله کې هم فيها خالدون او وی بدی په رحمت کې همیشه اوسېدونکي تلک آیات الله دا آیتونه د الله دی نتلوها چې موږ لولو دی لرا علیک پتا باندې بالحق پر اشتیاو سلام وما الله يريد ظلما للعالمين ندی اللہ پاک چی ارادہ لري د ظلم کولو په خپل مخلوق باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تبارک ګرځول شي ټول کارونه الحمد لله رب